چې ناوی راشي او ټول خلک ناست وي نو هغه ناوی دومره ویریږي چې د هغه ځای نه منډه کړي، صحیح ده، وتښتي د هغه ځای نه. نو دغه شانتي په دغه موقع باندې موږ بیا استعمالو cold feet. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه سلنګ او ایډیمز شروع کړي وو. زه تاسو ته صرف یو خبره کول غواړم چې مونږ خو سلنګ او ایډیمز شروع کړي وو، خو بیا ما د خپل ملګرو سره او د نورو کسانو سره مشوره وکړله، نو مونږ بیا دا فیصله کړې چې مونږ به سلنګ نه کوو. سلنګ ما تاسو ته ویلي وو چې دا په اصل کې انفارمل لینګویج دی، یا په اسانه الفاظو کې ورته تاسو ویلی شئ دا یو قسم لا بازاري ژبه ده. نو ما ته ډېرو کسانو دا مشوره راکړه چې د دې کولو ضرورت نشته دی، نو د هغې په ځای باندې به مونږ ایکسپریشنز کوو. انګلیش ایکسپریشن ویل کېږي تاثراتو ته، یعنی څوک یو کار وکړي او موږ ورته وایو چې یاره ډېر ښه، ډېر زبردست که نه، نو دغه شانتې دا ایکسپریشنز دي. نو د سلنګ په ځای باندې به د ایډیم سره به مونږ کله کله ایکسپریشنز کوو، صحیح ده. ښه راځو ننني لیسن له. نن زمونږ دی پارټ نمبر 3 او په دې کې به مونږ یو نوی ایډیم، یو بله محاوره د انګلیش کوو او هغه ده to get cold feet او یا to have cold feet. د دې دوانو مطلب بالکل یو شانتي دی. یو خبره یاد ساتئ، ما تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه، کم چې ایډیمز دي، کم چې محاورې دي، نو په هغې کې به مونږ لفظي معنی ته نه ګورو چې د دې لفظي معنی څه ده، بلکې په هغې کې به مونږ د هغې مطلب ته ګورو چې د دې خبرې مطلب څه دی او دا په کومه موقع باندې د کم مطلب دپاره استعمالیږي. نو اوس تاسو که د دې لفظي معنی ته فرض که وګورئ، نو د دې مطلب دی to get cold feet مطلب به راځي چې د چا خپې یخې شي، یا to have cold feet مطلب هم دغه راځي چې د چا خپې یخې شي. نو اوس اصل کې خو د دې مطلب دا نه دی to get cold feet چې د چا خپې یخې شي، بلکې د دې مطلب دی چې څوک ویریږي. getting nervous مطلب دا دی چې یو سړی ډېر زیات ویریږي. نو دغه شانتې تاسو اوس وګورئ د دې مطلب د لفظي معنی نه مکمل بدل دی. اوس اول په دې باندې ځان پوهه کوئ چې دا محاوره to get cold feet یا to have cold feet دا به مونږ په کومه موقع باندې استعمالو. نو دا مونږ هله استعمالو فرض که یو کس د یو کار کولو پلان جوړ کړی وي، یو منصوبه جوړ کړی وي چې زه به دا پلانکې کار کوم، او بیا کله د هغه کار کولو وخت راشي نو هغه ډېر زیات ویریږي او هغه کار پرېږدي او منډه کې وتښتي، صحیح ده. نو دغه شانتي په داسې موقع باندې بیا مونږ دا استعمالو چې he got cold feet، هغه ډېر زیات ویرېدو او وتښتېدو، صحیح ده. اوس محاوره خو ده to get cold feet او یا to have cold feet. نو کله چې مونږ په سنټنس کې بیا دا استعمالو، نو کم چې دا اولنی ټکی دی یا get او یا have، نو دا پکې اصل کې ورب دی. دا به بیا د ټینس مطابق استعمالیږي، د زمانې مطابق به استعمالیږي. یعنی که فرض کا د پریزنٹ ټینس خبره وي، موجوده زمانې خبره وي، نو په هغه ټایم باندې به مونږ get او یا have استعمالو، او که فرض کا زړه خبره وي نو بیا به مونږ got او یا had استعمالو. او دغه شانتي که فرض کا د کنټینیوس ټینس خبره وي نو په هغه ټایم کې بیا مونږ getting او یا having استعمالو، صحیح ده. بقایه چې کومه محاوره ده cold feet دا به هم په خپل ځای باندې هم دغه شانتي راځي، په دې کې به هیڅ قسم تبدیلی نه راځي، صحیح ده. ښه زه تاسو له اوس یو څو اگزامپلز در کومه. په دې اولني اگزامپل باندې ځان پوهه کړئ، تاسو به په ټوله خبره باندې پوه شئ. فرض که د چا واده وي او ټول خلک راجمع شوي وي او د ناوې د راتلو ټیم یا تاسو داسې ووایئ چې د نکاح ټیم وي یا د هغه تقریب چې کوم د واده کېږي د هغې وخت وي، نو کله چې هغه ناوې راشي نو هغه ناوې چې خلک هغه ټول خلک وویني چې دومره ډېر خلک راغلي دي، نو هغې خو مخکې نه پلان کړی وي چې زما به واده او نکاح به وي، خو چې کله د هغه تقریب ټیم راشي نو هغه ناوې چې کله هغه ډېر خلک وویني نو په هغه ټیم باندې فرض که هغه ناوې نروس شي او ویریږي او زیاتر کېږي هم داسې. نو تاسو به په فلمونو کې یا په ډرامو کې به هم تاسو دا سین کتلی وي دغه شانتي چې ناوې راشي او ټول خلک ناست وي، نو هغه ناوې دومره ویریږي چې د هغه ځای نه منډه کړي، صحیح ده، وتښتي د هغه ځای نه. نو دغه شانتي په دغه موقع باندې مونږ بیا استعمالو cold feet. نو زه په سنټنس کې څنګه استعمالولی شم؟ when it was the time for the wedding ceremony، کله چې د واده د تقریب وخت و، when it was the time for the wedding ceremony the bride got cold feet. نو ناوې ډېره زیاته ویرېدله، the bride got cold feet. خو دا یریدل به څنګه وي چې هغې به هغه ځای پرېښې وي او تښتېدلې به وي، صحیح ده. Example number 2. Leaving Pakistan wasn't easy. پاکستان پرېښودل آسان نه و. یعنی یو کس د پاکستان د بهر ملک ته روان دی نو هغه دا خبره کوي چې leaving Pakistan wasn't easy. I had cold feet about it a couple of times.
یعنی کله چې د پاکستان د پریښودو ټیم راغې نو زه په هغه ټیم باندې एकदम ویریدم او ودرېدم، یعنی ما تلل نه غوښتله. I had cold feet یعنی زه په خپل ځای باندې ودرېدم او زه بیا نور مخکې نشم تللی. نو دوه ځله دغه شانتې زه ویریدم او زه ودرېدم. نو دغه شانتې په دې موقع باندې هم موږ استعمالو چې I had cold feet about it a couple of times. Next example. She always gets cold feet before a performance. کله چې هم د پرفارمنس وخت راشي، یعنی کله چې هم د کارکردګي ښولو فرض کا یو جنۍ ده او هغه سینګر ده او هغه ګانه وایي او هغه سټیج ته راشي، نو بیا موږ څه وایو چې she gets cold feet before a performance. هغه ډیره زیاته ویریږي د پرفارمنس نه مخکې، د خپل کارکردګي کولو نه مخکې هغه ډیره زیاته ویریږي. سو she gets cold feet. د دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس لکه راشي سټیج ته راوخیږي، یعنی پلان خو هغې د مخکې نه منصوبه جوړه کړې چې زه به ځم او زه به فرض که په سټیج باندې ګانه ویم، خو چې کله هغه سټیج ته راورسي شي ګیټس کولډ فیټ، نو هغه بیا एकदम د یری نه ودرېږي او یعنی خپل پرفارمنس نشي کولی، ویریږي دغه شانتې ډېر زیاته. نو په دې موقع باندې هم موږ دا محاوره استعمالولی شو. Last example. Do you still want to do this parachute jump or are you getting cold feet? تو اوس هم دا پیراشوټ جمپ کول غواړي. پیراشوټ جمپ دې ته ویل کېږي فرض کا یو کس د جاز نه راټوپ وهي کنه، تاسو به کسان کتلی وي کم چې پیراشوټ جمپ کوي خلکو، نو هغه پیراشوټ یې غاړې ته اچولي، هغه بسته غوندې کنه، هغه چترۍ چې بیا په هوا کې جوړه شي هغې ته پیراشوټ ویل کېږي او دغه جمپ ته بیا ویل کېږي پیراشوټ جمپ. نو اوس فرض کا یو کس پلان کړی وي چې زه به د جاز نه راټوپ وهم او هغه جاز ته وخیږي او جاز روان یو چې څنګه را جمپ وهي، نو په هغه ټایم کې فرض کا هلته کې د هغه نه څوک تپوس کې do you still want to do this parachute jump؟ ته اوس هم دا پیراشوټ جمپ کول غواړې or are you getting cold feet؟ او که ته ډېر زیات ویرېدې یعنی ته جمپ کول نه غواړې ځکه چې ته نروس یې، ته ډېر زیات یریدلی، نو دغه شانتې ګوره موږ په دې موقعو باندې دا محاوره استعمالولی شو. د دې مطلب دا دی چې یو کس ډېر زیات نروس شي او یو کس ډېر زیات ویریږي او کم پلان چې هغه کړی وي د یو کار کولو هغه بیا نشي کولی د یری نه د نروسنس نه. نو زما امید دی چې تاسو به په دې محاوره باندې پوه شوي یئ. اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې دا په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.